بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرامینګ بنسټونو 21م لیکچر درس ته تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. لکه څرنګه چې مخکې لیکچرو کې موږ تاسو د اپریټرز په څنګه باندې خبرې کړې وې او بیا مو ریلیشنل اپریټرز دې ته پرېښي وو چې لومړی باید د کنډیشنل انسټرکشنز په اړه باندې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړئ. د دې لپاره چې په ریلیشنل اپریټرز باندې تاسو صحیح پوه شئ باید په کنډیشنل انسټرکشنز باندې تاسو پوه شوي یاستئ. نو راځو اوس یو پروګرام جوړوو چې په هغې کې د ریلیشنل اپریټرز په هکله باندې یو څه خبرې وکړو. سټډیو ډاټ ایچ او د هغې څخه وروسته به مین فنکشن اوسیږي او سټارټینګ بریس او اینډینګ بریس. دوه قیمتونه اخلو، فلوټ num1 and num2. دوه اشاري قیمتونه به اوسیږي، غاړو مقایسه یې کړو په خپل منځ کې. لومړی به یې د کیبورډ له ترلاسه کړو دا قیمتونه انټر ټو values. نوی لاین ته راځو او د کیبورډ لارې ترلاسه کوو scanf %d and %f and %f او address of num1 address of num2. کله مو چې قیمتونه د کیبورډ له لارې ترلاسه کړل، اوس یو بل مسیج هغه کوو چې دا قیمتونه ښکاره کړو. سمه ده، صرف په سکرین باندې ښکاره کوو. you entered the values %f and %f. دلته به راشو وبلیکو چې num1 and num2. تر دې ځایه پورې پروګرام راځو کمپایل کوو او رن کوو. قیمتونه ورته ورکړو 100 او 200. you enter the values 100 and 200. ښه، دلته یو هغه کوو، یو بل کار کوو چې یو /n هم ورته ورکوو %f/n %f. راځو بیا یې کمپایل کوو او پروګرام رن کوو 100 او 200. you enter the value 100 and 200. یا هغه اشارې هغه ورکړي، هغه فرق نه کوي، تاسو پوهېږئ. اوس راځو غاړو د دوه قیمتونو سره مقایسه کړو چې آیا نوموړي دوه قیمتونه سره مساوي دي. سمه ده. په پروګرامینګ کې موږ ویلي وو چې اساینمنټ په ډبل هغه باندې علامه باندې چک کوو، د ایکوالنس په دې علامه باندې موږ چک کوو. او بل یو قیمت له بل څخه کوچنی ده یا له بل څخه لوی ده، یا هم لوی او کوچنی ده، یا هم کوچنی او مساوي ده، یا مثلا هغه اړیکې سره څیړو په دې شکل سره، او یا هم نه ده مساوي. شپږ حالتونه لري چې دا شپږ حالتونه په دغه ډول سره یادولی شو. موږ دا شپږ حالتونه په همدغې دوه نمبرونو باندې موږ تاسو عملي کوو. لومړی د ایکوالنس حالت دغه کوو، یعنې چې چېرته دوه نمبرونو سره مساوي اوسیږي باید موږ ته یو مسیج ښکاره کړي، یو کړنه ترسره کړي. وایو if، یعنې که چېرته num1 مساوي وي له شي سره، له num2 سره. په یاد مو وي دلته به ډبل اساینمنټ ساین استفاده کوئ تر څو تاسو ایکوالنس چک کړئ. نو موږ ته یو مسیج ښکاره کړي. څه ډول مسیج به وي؟ number1 is equal with یا equal to number2. دا مسیج به ښکاره کړي. سمه ده. او د هغې څخه وروسته به موږ تاسو یو بل else if ورکړو. ښه، که چېرته مساوي نه وي نو کوم بل حالت ده؟ number1 به لوی وي له چي څخه؟ له number2 څخه. موږ اوس وریبلونه مقایسه کوو د چي په مرسته باندې؟ د ریلیشنل اپریټرز په مرسته باندې. دا یو ریلیشنل اپریټر ده، دا بل ریلیشنل اپریټر ده. که چېرته number1 له number2 څخه لوی وي نو موږ ته د کوم مسیج ښکاره کړي؟ موږ ته دې په دې ډول سره مسیج ښکاره کړي چې number1 is greater than number2. سمه ده. else if بل حالت څه ده؟ بل حالت دا ده چې number1 کوچنی وي له شي څخه؟ له number2 څخه. یعنې دا یو بل حالت ده. دا هم په چی مرسته باندې چک کوو؟ دا حالت د ریلیشنل اپریټر په مرسته باندې، دغه ریلیشنل اپریټر په مرسته باندې. په دې حالت کې موږ ته څه ښکاره کړي چې number1 is less than number2. سمه ده. دا مسیج موږ ته ښکاره کړي چې number1 د number2 څخه کوچنی ده. درې حالتونه مو چک کړل. راځو بل حالت ته هم. سمه ده. یو بل else if هم ورته ورکوو. وایو که چېرته number1 له number2 څخه کوچنی یا مساوي اوسیږي، یعنې یا کوچنی وي یا مساوي، په دواړه حالتونو کې له number2 څخه په دواړه حالتونو کې موږ ته څه ووایي؟ موږ ته دا مسیج ښکاره کړي چې number1 is وبخښئ number1 لوی او مساوي وي. number1 لوی او مساوي ده له
نمبر 2 سره. او آخري ال صفر ته راځو که چیرته نمبر 1 کوچنی او مساوي وي له نمبر 2 سره، یعنی یا کوچنی اوسېږي یا هم مساوي اوسېږي، دواړه حالتونه په دې کې موږ چک کوو. نو موږ ته د کوم مسیج ښکاره کړي؟ موږ ته وایي چې نمبر 1 له نمبر 2 څخه کوچنی یا هم مساوي ده. او آخري ال صفر ته هم راځو، وایي که چیرته نمبر 1 نه وي مساوي، یو مساوي ده یو نه مساوي ده، نه وي مساوي له نمبر 2 سره، نو موږ ته د کوم مسیج ښکاره کړي؟ موږ ته د په دې ډول سره یو مسیج ښکاره کړي چې نمبر 1 له نمبر 2 سره نه ده مساوي. سمه ده؟ دا د موږ سره هغه پاسبل حالتونه شول چې تقریبا 6 حالتونه راځي. اوس موږ مولټیپل اف استفاده کړی ده، یعنی که چیرې په دغه حالتونو کې یو اف کنډیشن صحیح کیږي، صرف هماغه یو باندې ایگزیکیوټ کیږي کوم چې لومړی صحیح کیږي. یعنی که چیرته نمبر 1 نمبر 2 سره مساوي اوسېږي نو صرف هم دا یو اف باندې صحیح کیږي، نور ټول سکیپ کیږي. نور ټول اف څنګه کیږي؟ سکیپ کیږي، ځکه مولټیپل اف ده. که چیرې دویم ایلس اف دا باندې صحیح شي نو دا نور ټول سکیپ کیږي، اما که چیرته غلط اوسېږي دا کنډیشن یې دریم کنډیشن ته راځي، دا چک کوي. که دا چیرته صحیح شو همدا صحیح ده باندې ایگزیکیوټ کیږي، نور پاتې کنډیشنز پاتې حالتونه ټول سکیپ کیږي ځکه مولټیپل اف ده. نو راځو پروګرام مو کمپایل کوو، ورکوو قیمتونه مثلا 100 او 200. یو انټر د ویلیو لومړی مخکینی مسیج د بیا څه وایي؟ نمبر 1 از less than number 2. 100 له 200 څخه کوچنی دي کنه، صحیح ده، کنډیشن مو صحیح ده. په دغه ځای کې یو بل سلیش ان هم ورته ورکوو ترڅو موږ ته هلته آوټپوټ په صحیح شکل سره ښکاره شي. قیمتونه ورته ورکوو 100 او 200. نو نمبر 1 از less than number 2، دا کنډیشن مو صحیح شو. اوس راځو مثلا نور قیمتونه ورکوو. رښتیا 100 او 200 مساوي نه دي، نو ولې موږ ته د آخر حالت ښکاره نه شو چې نمبر 1 is not equal to number 2؟ ځکه مخکې مې درته وویل چې دا مولټیپل اف ده، کله چې دا کنډیشن صحیح کیږي نور کنډیشن نه ټول سکیپ کیږي، نور نه چک کیږي، ځکه مولټیپل اف ده. اما که چیرې موږ دې ځای باندې مولټي اف استفاده کوو، یعنې دا ایلس ورڅخه لرې کوو، صرف اف پرېږدو په ټولو ځایونو کې، مولټي اف ورڅخه جوړ کړو له دې سټرکچر څخه په دې شکل سره، بیا به تاسو وګورئ چې که چیرې یو کنډیشن صحیح کیږي هم بل کنډیشن هم ورسره چک کیږي. نو راځو اوس چې رن کوو پروګرام مو چې مولټي اف مو ورڅخه جوړ کړو. اوس هماغه 100 او 200 قیمتونه ورته ورکوو. وګورئ نمبر 1 is less than number 2، دا خبره صحیح ده. نمبر 1 is less than or equal to number 2، دا خبره هم صحیح ده، less than or equal to ده، ځکه کوچنی یا مساوي ده، کوچنی ده، یعنی یو حالت دغه نه صحیح شوی ده، مساوي خو نه کوچنی ده، او آخري حالت هم صحیح شوی ده چې نمبر 1 is not equal to number 2، یعنی که چیرته یو کنډیشن صحیح کیږي هم بل کنډیشن هم چک کیږي، بل کنډیشن هم چک کیږي، بل هم چک کیږي، ځکه دا مولټي اف شوز، مخکې مولټیپل اف وو. نو دلته تاسو دوه شان زده کړل، یو دا چې ریلیشن اړیکه د ریلیشنل اپریټرونو په مرسته باندې په دې ډول سره موږ چک کوو. سمه ده؟ یعنی دغه ریزلټ موږ سره یو بولین ویلیو کیږي، یا مثلا ترو کیږي یا فالس. که چیرته مساوي ده ته ترو راځي نو دا ترو کیږي، دا باندې ایگزیکیوټ کیږي. که چیرته مساوي نه نو فالس راځي، دا باندې نه ایگزیکیوټ کیږي. د چی په مرسته باندې؟ د ریلیشنل اپریټرز په مرسته باندې، د نسبتي عمل کوونکو په مرسته باندې. د خپل نسبتي عمل کوونکي دي، صحیح ده، نسبت چک کوي، د دوه قیمتونو ترمنځ هغه اړیکه چک کوي، نسبتي عمل کوونکي دي. او بل مو دا زده کړل چې مولټیپل اف چې دا چیرته یو اف باندې صحیح کیږي نور ټول سکیپ کیږي، نور نه چک کیږي. اما په مولټي اف کې که چیرته یو اف باندې صحیح کیږي نور اف څنګه دي هغه هم ورسره چک کیږي. نو دا د ریلیشنل اپریټرز هغه عمومي مفهوم ده. راځو غواړو د اپریټرز په مرسته باندې اچ چک یا هم سین چک کړو. انټیجر اچ په نوم سره وریبل اخلو، میسج ښکاره کوو، enter your age، او دغه څخه وروسته به نوي لاین ته راشو، اسکنف لاره به یې ترلاسه کړو، پرسنټ آی یا پرسنټ ډي فرق نه کوي، اډرس آف ایج کې سټور کوو. په ایج وریبل کې اوس د یو نفر ایج ده موږ سره. اوس څه وایو؟ چک کوو اف که چیرته ایج څنګه و؟ مساوي مساوي په څو سره؟ مساوي وله 100 سره. ګورئ دلته موږ اوس یو وریبل راواخیستل، له چی سره مقایسه کړلو؟ له یو عدد سره مقایسه کړلو، له یو کانستانت سره مقایسه کړلو، یو ثابت سره مقایسه کړو.
نو موږ کولای شو چې دوه وریبلونه سره مقایسه کړو د ریلیشن اپریټرز مرسته باندې یا یو وریبل له بل ثابت سره مقایسه کړو یا یو ثابت له بل ثابت سره مقایسه کړو. نه کولای شو دا ټول کارونه موږ تر سره کړو. نو موږ ته به څه میسج ښکاره شي؟ موږ ته به میسج ښکاره شي چې your age is 20. ستاسو ایج څومره ده؟ 20 کلونو ده. else if که چیرته ایج کوچنی اوسیږي له 18 څخه نو موږ ته د میسج ښکاره شي. څه میسج دی ښکاره شي؟ you are under 18. په اکثره ځایونو کې دا کنډیشن چک کیږي نو موږ ته به دا میسج ښکاره کړي. اوس راځو پروګرام مو کمپایل کوو. سمه ده. enter your age مثلا ایج ورته ورکوو 100. you are under 18 وای ته د څو کلو څخه ښکته یې؟ د 100 کلو څخه ښکته یې. ولې؟ ځکه موږ دلته کنډیشن کې ورته ویلي دي چې ایج لوی و نو دا به څنګه کوچنی ونیسو. موږ مخکې په دغه اپریټر کې غلطي کړې ده. نو راځو که چېرته 100 کلونه ورته ورکړو your age enter your age 100 هېڅ هم ترسره نه شو ځکه 100 چې ده له 100 سره هم نه ده مساوي او له 18 څخه کوچنی هم نه. نو یو کنډیشن هم نه صحیح. نو راځو یو بل ایلس ورته ورکوو. ورته وایو چې print if you are above 18 ته له 18 څخه څنګه پورته یې. دا میسج به ښکاره کړي. پروګرام مو کمپایل کوو رن کوو. یک چېرته 100 ورته ورکوو 10 مو ورته ورکړو 10 له 18 څخه کوچنی دی نو دویم کنډیشن صحیح شو. اما که چېرته 100 قیمت ورته ورکوو نو you are above 18 دا کنډیشن صحیح شو. نو مطلب مې دا د هر کله چې تاسو وغواړئ چې ریلیشن چک کړئ اړیکه چک کړئ ارتباط وګورئ دوه وریبلونو ترمنځ د دوه قیمتونو ترمنځ نو د تاسو به انتخاب ریلیشنل اپریټرز وي. تاسو به له ریلیشنل اپریټرز څخه استفاده کوئ چې دا غي په سی لانګویج کې ډولونه دي. په راتلونکي درس کې به د لاجیکل اپریټرز په اړه باندې خبرې کوو. زموږ چینل تر سره سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ.